نانې کلاس هم سره چې شروع کیږي کنه په میش ټول باندې شروع کیږي. میش ټول چې دی کنه هغه په دې ګریډینټ کې دننه ده دی انټریکټیو میش فیل ټول او شارټ کټ کی چې دی نو هغه ام دی. که مطلب دا تاسو کولا وهئ نو ام وهئ په خپله مطلب راغستی کیږي. او دې نه پس د دې استعمال د څه دپاره پکار راځي؟ دا هم یو قسم له ګریډینټ دي خو دې کې یاد ساتئ ریالټي ډېره زیاته پیدا کیږي د کلرز په حساب سره. چې کله کلیک کوئ نو په دې کې ګوره حقه زړه خبره ده هوریزنټلی او ورټیکلی مطلب کالمونه او روګانې په دې کې چې کله کلر اچوئ که نه نو د کلر د اچولو طریقه زموږ سره دا ده چې دې ځای نه مطلب کلر راواخلئ او دلته یې ډریګ کړئ کلر راغی دغه شانتې دې ځای نه کلر راواخلئ او دلته کې ډریګ کړئ. د دې مطلب طریقه کار زموږ سره په دې دغه باندې دی. بیا چې کله تاسو مثال په طور په دې کې نور مزید مخې ته ځئ کارونه کوئ نو یو لاول نمبر خو دا کار دی چې په دې کې به مونږ مثال په طور باندې د کالمونه او روګانې نو دې ته خو مونږ د کالمونه او روګانې ځکه وایو چې تاسو په دې پوهېږئ نور خو دې ته نوټس وایي نوټس دا پوینټونه دي دې کې مونږ څنګه سیوا کوو نو په دې باندې کله په دې باندې چې ډبل کلیک کړئ که نه په کالم باندې ډبل کلیک کړئ نو رو جوړئ او چې په کالم باندې ډبل د کلیک رو جوړه شو په رو چې ډبل کلیک کړئ نو کالم به جوړئ کاږه هسې ګډ وډې مې وي صحیح شو دا چې څومره سیوا کېږي دومره په دې کې د دې هغه لیر سیوا کېږي د دې کلر څخه مطلب ته ورته بیا کلر ملټیپل اچولی شي. اوس ګورئ دا جدا کلر شو دا جدا کلر شو داسې دې ته میش ټول وایي. مختلف کلرونه دې ته ویشتی کېږي او د دې نه به تاسو په خپله داسې ورو ورو پته لګي چې یاره څه دې جوړوي. څه دا کلیک کړئ نو دا څه شو بال څه شی دی جوړ شو صحیح شو. او دې میش ټول کې بیا نور کارونه کول نو کارونه مطلب دا اوس به مونږ څنګه کوو نو لکوټې لاول به مونږ کلاس مطلب نارمل بیا به ورو ورو هیوي ته ځو لاړ به شو یو سرکل به جوړ کړو. اوس دې کوم سرکل چې مونږ ته ښکاري دې ته مونږ ویلی کېږي دې ته ایلپس وایي. دا کم شکل چې مونږ ته ښکاري د سرکل نه دې ته ایلپس وایي او دا کم چې دې ځای کې مونږ ته ښکاري دې ته سرکل وایي. ولې دا بالکل غونډ دی صحیح ده. په دې کې به شیپ ټول ته لاړ شو شیپ ټول باندې به رایټ کلیک کنورټ ټو کرف او دا یو پوینټ نه دی دا به داسې کېږدو او لږ ورته خوس کې به یې داسې کړو او دې ځای کې نه به دا پوینټ مطلب داسې برابر عام شکل ته جوړول غواړي که نه صحیح شو. اوس په دې عام شکل کې به مونږ ریالټي څنګه پیدا کوو نو لاول به میش ټول کلیک کړئ نو ګوره دې کې دا راغلو که نه. اوس په دې کې چې کله تاسو پوینټ داسې کلیک کوئ نو دلته کې دا شی کولاویږي نه دې د کرف سموت وایي سموت کېږي دا و د دې سموت کېدو څه مطلب دی نو په دې باندې ځان پوهه کوئ سموت څه ته ویلی کېږي دا تاسو پوهېږئ د کرف تاسو په دې باندې ما تاسو ته ویلي وو چې کله تاسو مثال په طور باندې شیپ ټول راواخلئ شیپ ټول یو داسې راواغستو اوس دلته شیپ ټول چې زه راخلم نو دی هغه میش ټول پې کولاو دی نو چې میش ټول دې نه بندوم که نه نو دا میش ټول دې نه بندوم که نه نو لاړ به شو په دې ځای کې به افیکټ کې لیکلی دی زموږ سره یو دی دا کلیر افیکټ دا کلیر افیکټ دا کار کوي چې کوم افیکټ په دې کوله وي که هغه مثال په طور باندې زموږ سره شیډو وي صحیح شو او شیډو خو داسې نه ښکاري ځکه چې په دې کې کلر نشته او شیډو راغی نو افیکټ کې کلیر ډراپ شیډو راغی که نه کلیر شو داسې په دې طریقه باندې دا میش ټول هم بندېږي کولاویږي صحیح ده. نو په دې ځای کې اوس نه بندېږي نو پته نه چې ولې نه بندېږي هغې پته نه لګي صحیح ده. او دا نوټسونه دي نه دا کم نوټسونه چې تاسو ښکاري که نه دا د دې میش ټول د وجې جوړ شو. اوس که تاسو دا شیپ ټول اخلئ که نه نو لاول دې کې دومره نوټسونه نه وي نو ما هلته کې څه ووهو ما په هغه ځای کې مې هغه دلته کې په دې کې دا کم لاین سموت وي نو دا سموت چې ته ووایي نو هغه لاینونه چې په کم لاین ته کلیک کړی که نه دا لاین چې دی بیا سموت کېږي او سموت دې ته ویلی کېږي چې مطلب دا دی اوس چې زه خوځوم که نه سموت مې کړو نو دی به اوس څه کېږي دی به اوس مطلب اخوا دې خوا دواړه هینډل یې به دواړه خوځېږي دې ته سموت دو په خپله ژبه کې دې ته سموت وایي. اوس په میش ټول زه کلیک کړم میش ټول کې به زه کار کوم دلته کې به پکې زه مطلب لګیا یم خو دې کې مطلب دا ډېر په مشکله باندې لکه کار کېږي صحیح ده. لکه څنګه دلته کې پوینټونه جوړول دي لاول په دې منځ کې به کې زیړ کلر اچوي که نه نو په دې به کلیک دبه ونیسئ دې ځای کې نه به یو کلر راواخلئ نو دا کلر د دې نه داسې نه راغستی کېږي صحیح ده مونږ یې داسې راخلو که نه راغستی کېږي نو چې کله ته کلر دې ته اچوې که نه نو داسې کلیک پې ونیسئ دې ته به داسې راوړئ کلر ورته راغی
بیا دا کلر چې چینج کې نو د چینجینګ مطلب طریقه کار څه دی او ان شاء الله ورو بیا مونږ کوو. اوس په دې ټایم کې به تاسو ته د کلر د راوړو طریقه خو دا راغله. دین علاوه به کې داسې یو بل کلر راوړئ د هغې د طریقه سره د هغې هم دغه طریقه چې کلیک یې دباو ونیسه راوړه په دې ځای کې یې واچوه نو دا مکس کېږي د یو بل سره داسې. د هغې نه علاوه به کې بل کلر راوړئ داسې مطلب دا دی زړبخن نو د دې میش ټول د زړبخن کلر د راوړو دپاره دې کلرونو ته راشئ دلته ډېر ښې کلرونه دي که نه دې نه به کې دې ځای کې نه یو بل کلر درسره راوړه. صحیح ده. اوس تاسو ته که چېرته مثال په طور باندې یو کلر داسې پکاري چې هغه شینوالی کم راشي او زیړوالی دې پسې وشي نو دا پوینټ نه دي دا داسې نیسئ نو دې سره دې هر څه خرابوي. صحیح شوه. نو په دې ځای کې بیا دا زموږ سره یو قسم له دا هینډل دی دا هینډل چې خوځوي که نه نو په دې کې د دې کلر دا میکسینګ نه دی دا بیا چینج کېږي را چینج کېږي او دا پوینټ چې راټ کلیک ډیلیټ پوینټ مونږ چې په دې کې کم کار کوو دا ټوټل د هغه شیپ ټول کار دی که دا پوینټ یې ډیلیټ کړو جو ډیلیټ کېږي دا پوینټ به کې ډیلیټ کېږي جو ډیلیټ کېږي په دې کې دا پوینټ باندې لګي دا جدا پوینټ دی او دې نه پس چې دلته ډبل کلیک کې نو په دې کې به زموږ سره یو قسم له رو نه پس کالم جوړ شي. ګوره ته کالم جوړ شو دا پوینټ چې دی دې ځای کې نه ونیسه دا پوینټونه دا پوینټونه دا د لوی پوینټونه جوړ شوي دي خبرې. کنټرول زیډ رایټ کلیک ډیلیټ رایټ کلیک ډیلیټ ډیلیټ کې چې کوم پکې فالتو چې دا ډیلیټ شي زموږ په دې پوه شو. دې ځای کې دا سلیکشن کوم او ډیلیټ وهم ډیلیټ شي نو رو یعنی کالم ډیلیټ شو دا دې هم ډیلیټ کوم چې ډیلیټ شو ټول ډیلیټ شو. او د جوړولو طریقه سره دا ځای کې نه دا جو سیوا کې جو هلته کې ګوره کالم سیوا کېږي نه څونه سیوا کې صحیح شو او چې دا سیوا کې دا روګانې سیوا کېږي. و چې ته څومره کلرز دې ته راولي که نه نو دا کلرز چې دي دا به اوس ډېر زیات مکسینګ جوړوي ګورو ته وینې دغه شان و داسې مطلب د لاندې دې ځای کې به داسې شین کم یو بسېږي دا ډارک والا دا ډېر زیات فضول نه دی. کم یو دا یو کده صحیح شو. دې ځای کې نه اوس دا راواخلې په دې کې داسې اچوئ صرف دا کلر ډکوم ها په دې کلرز کې په دې دم چې کوم کلر چې په دې کې او بیا به درته زه په عام کې لکه مطلب چې صرف ډایرکټ کلیک کوو کلر چې ور واچوئ فیل کلر چې ورته مو وایو په هغې کې او په دې کې به تاسو ته په خپله ډفرنس معلوم شي بیا چې یاره دې دواړو کې څه ډفرنس پیدا کېږي. دا اوس ما ډک کړو دغه شان که نه داسې را روان دی دا یو کلر نه دا هم ختمومه ها دا ټوټل دې نه راډک شو. اوس په دې کې مونږ په دې منځ کې داسې یو کلر ور واچو دا کلر اوس زموږ سره لږ داسې صحیح نه دی نو په دې ځای کې اوس زموږ سره یو رو بله جوړول غواړي که نه چې ډبل به کلیک کې رو جوړه شوه دې ځای کې اوس داسې لږ خوس کې واچوه بیا به لږ را زوم کوي په دې پوینټونه چې موږ خوځوو که نه دا کلر به خوځېږي او چې کله تاسو کلر خوځوئ نو پوینټونه به سلیکټ کوئ داسې بیا دا ټول خوځېږي داسې نه مکس کېږي پکې بیا لکه دا شینوالی چې که نه دا اکثر مکس وي که نه داسې په یو ځای خو پروت نه او ریالټي خو په دغه کې په مکس کې راځي. دغه شان او دا منځ نه دی دا به کوم لږ داسې کړو دغه شان بیا پسې دا ټول سلیکټ کړه دغه کې لږ تېر کړه نو دا یاد ساتئ دې کې بیا ورسم لانجې جوړه شي
سلیکشن وکړو دغه شان دی او دا پوینټونه دي دا ډیلیټ کوم ښه چې څه دې جوړېږي ډیلیټ شو دا ډېر وو دا پوینټونه دې ډیلیټ کړه خور شو هسې نه دا پوینټونه دی کوم چې سیو دی بس ډیلیټ کوئ صحیح شو دا اوس په دې کې هغه ریالټي راغله دې ځای کې به دا سپینوالی نه دی دا سپینوالی به کې لږ ټوټه خوست کې مونږه زیړوالی ته بوځو دلته اوس ما زیړ کلر واچوی دا زیړ کلر آیا صحیح دی صحیح نه دی نو ځانله به کې خپل دغه کوی وری ښه دا اوس صحیح شو دې کې بس دې طرف ته صرف داسې تور کلر اچوو که نه تور ډارک چې هغې کې به کې لږ ریالټي راشي نو دا خو بیخي تباه کوي پوینټونه به کې جوړول غواړي نو کالمونه دې ځای کې نه شروع کوي شروع شو څومره ډېرې کالمونه چې دومره به دې کې ریالټي صحیح وایي لږ سپینوالی رالم یاره اوس دې ځای کې روګانې ډېرول غواړي ښه اگر روګانې کمې دي پاسو هغه دونه نه دي والي هغه دوی سره جوړوي بیا به دې کې زومینګ وکړي او نور خو مې تاسو ته طریقه وښوله چې بیا به یې څه کړو ډیلیټ پوینټس به ووهو نو مطلب خور به شي بیا نو ما لږ پوینټ ډېر ډیلیټ کړه لږ به یې کم ډیلیټ کړو خیر دی اوس په لږ دا پوینټونه دي داسې دا سلیکټ کړو که نه دې مست دی بوځه دې هلته کې کوشش به دا کوو چې څومره په دې کې دا کلر دی که نه همدغه کلر نه به پوینټونه نیسئ بیا به دې خوا راوړئ نو بیا خرابېږي نه خیر بس داسې هم صحیح دی سو د دې ځای کې نه بل سپین نه واخلو او لږ به خوست کې به کې اوس مونږ چې کم دغه دي که نه زه مې چې دا دې ډیلیټ شي نو ښه به نه ښه ده ژغورله بیخي لرې نه وګورو چې څنګه نه بد ښکاري ډېر زیات دا توروالی به کې د کوم طرفه راغلی یار دا ما هغه کلر دغه کړو که نه یار دا اوس په دې ځای کې په دې سر کې به اوس موږ ګورو خوست کې دغه اچوو دې ځای کې به اوس موږ څه وکړو ډبل به کلیک کړو که نه بیا په دې ځای کې به هم لږ ډبل کلیک کوو نو بس دې کې به هم داسې لږ شینوالي طرف ته ډیپ ته وایي مطلب تور داسې دا کلر ته راوړه چې دا ولې ښه ښکلی کلر دی ښه لاندې موږ دا لاندې دي چې په کار ورسره به کې تور راوړه دې کې ور واچوه نه بس ګورو که نه چې څه کېږي اسموت دلته اوس په کار راځي ښه سموت نه دی دې ځای کې نه دی په کار راځي په دې کې داسې هغه دغه راشي جوړوالی غوندې دومره پوینټونه جوړ کړي دي چې اوس زیره نه راځي دا به کې سموت کار دقت پوینټ به نه خوځوي چې پیس ده که نه بیا ټول کلر خرابوي
جوړ شي. دا کوم کله چې دی که نه براون طرف ته بوځي یاره کافي دی هغه شي چې زه چې به کوم شی جوړوم که نه هغه خوند نه کوي ښه هغه به ځان اوس جدا جوړ په کلر کې نه شو جوړولی صحیح شو نه کنټرول زیډ کول د سره کار نه کوي کنټرول زیډ دی ځان وغیره کار کتلی دلته به ټول نښه شی چې دی ډیلیټ کولی زه چې اوس کوم شی په دې کې جوړوم که نه هغه څنګه دی لاول به رایټ کلیک کوو دې نه به آوټلاین ختم وکړو د آوټلاین ختمولو نه پس ګوره په دې کې دا کوم کلر چې ته ښکاري دا د میش ټول دا برکته ښکاري صحیح دی لږ به دا روټیټ کو دغه شانتې د روټیشن نه پس پې لږ پس کې وړوکې هم کو او دی شاته به ریکټینګل چې ډبل کلیک واخلې که نه دا شاته بیکګراوند نه دی کم چې پیج دی دې له په خپله اټومیټیکلي یو قسم له دغه جوړ کړي ریکټینګل په دق کې په سیز باندې دی ډبل مطلب کلیک واخلې دا به څه شي زموږ سره دا دغه شي بیا زموږ سره بلیک په شي نو دی به موږ ته ریزلټ له کوټې ښکلی راښکاره شي دې ځای کې نه پس په دې کې موږ ډیپتوالی جوړو ډیپتوالی مطلب داسې هغه جوړوالی الله دې موافق وي یارانو اوس دې ځای کې ګوره شیپ ټول له واخلئ او شیپ ټول کې اوس ته خیال کې که نه ډېر شیپ پوینټونه جوړ شوي دي نو دا اصل کې د دغې دغه دی ښه اوس به په دې ځای کې ډیپوالی جوړو نو زه به ما په دې کې ګوتې ځکه نو بیا به کلر خرابېږي دې ځای کې نه به موږ ځانه یو خاص کې داسې دغه جوړ کړو داسې سرکل او لږ به یې داسې روټیټ کړو صحیح شو دې ځای کې بیا څه وکړو روټیشن نه پس په دا په دغه ځای کې کېږدو او لاړ به شو دې ځای کې به شیپ ټول راواخلو رایټ به کلیک کنورټ ټو کرو او دا لږ وټې ګډوډي ښه نو چې ګډوډي دا به څنګه ګډوډ کوو اوس پې ګورو ته دا به دغه ته بدل کړو کسب ته موږ اوس دا یو لاین خوځوو نو مطلب دا دی چې خوځېږي به واپس یې سموت کوم ها دا به ښکته شي دا به پسې را دې خوا کړو او دا به داسې وړوکی کړو وړوکی شو شکل به داسې وله ورکړئ براون کلر به وله دې ځای کې نه ورکړئ ګریډینټ به کې واچوئ بلیک او بل څنګه خو دقه وي نه داسې لږ به یې دې خوا کېږدو که نه او دې ځای کې نه به څه وکړې دې نه به کاپي واخلئ د دې نه کاپي مه اخلئ خو دلته به ډایرکټ شیډ ور واچوئ که نه په ښکته نو ګورئ ورته شیډو کې خبرې زده کوئ دا د شیډو زموږ سره په دې ځای کې دا ټرانسپیرنسي ده سیوا کېږي چې مطلب توري بلرینګ چې دی نو هغه مطلب دا ختمیږي او تک تور کېږي صحیح ده کمیږي چې بلر کېږي او دی زموږ سره د دې یاد ساتئ دا یو چې دی که نه دا یو دا ټرانسپیرنسي شو پیکوالی او دی بیا زموږ سره بلروالی دی ګورو ته ښه څونه بلر کوئ دونه دی خورېږي او دی بیا مطلب توروالی پکې کموي او سیوا کوي دې ځای کې نه پس دا یاد ساتئ دا څنګه تاسو داسې وکئ که نه اوس خو ماله صرف د دې د توروالی پکار دی او لږ داسې بلر بلر پکار دی نور زما دې سره نور څه کار نشته نو تاسو به څه وکئ دا لاندینی چې کوم کار دی که نه دا جدا دی دې ته شیډ وایي په دې به رایټ کلیک کړئ نو بریک اپارټ به ښایي لکه جدا کېدل او که دې باندې تاسو کلیک کړو نو په دې کې بریک اپارټ نشته دغه سوری به تاسو څه کوئ کلیک پې کوئ او بریک اپارټ په ووهئ دا به جدا شي د هغې نه ګورو تاسو ښه اوس پې ان ګروپ کوئ که ان ګروپ شي نو په خپل ان ګروپ شو ده یعنې او دا اوس داسې څه کوي داسې به یې کوي داسې به یې لږ وکړئ راغونډه کوي داسې به یې
لکه ښکته خوا دې خوا بره اوس په دې کې دا توروالی نه دی توروالی ښکته کوي او شینوالی دغه بر نو بیا رسېږي ښه دا بیا هم سره دغه سیسټم شو لکه دا تاسو په دې ځای کې دا کم شیډ چې دا کنټرول زیډ ووهئ که نه او دې شیډ له تاسو بل څه کلر ورکوئ مقصد لکه شین کلر ولا ورکوئ نو هم ورکولی شئ د هغې هم دغه طریقه ده شیډو ته ځئ او مطلب دا ښکته بیا ډریک کوئ د ډریک نه بس دې کې شیډو له څه ورکوئ شین کلر چې کوم یو ستاسو خوښي په دې کې دا لږ پیکه نه دی دا وږي لږ پیکه نه دی دا لږ ښه نه ده داسې صحیح شو چې دا به بیا داسې بلر کوي او دې ځای کې نه به یې پیکول او دغه نه دې نه بیا کموي سیوا کوئ دغه شو او دې نه بیا څه وکړئ بار به کلیک کوئ دې نه به رایټ په کلیک کوئ او بریک اپارټ او بیا بار کلیک او بیا به څه کوئ چې بیا را دغه کوئ نو دا به ښکلی شینوالی پکې راغی صحیح شو او دا به بیا لږ دنګول غواړي که نه نو مطلب دا دی چې لږ ته برابر راشي لکه هلته کې ام غټ دی او دا پې وړوکی دی دې ته بس رنګ وړي څه وکړي برابر شو دې ځای کې نه پس بیا پاڼه ده پاڼه به داسې راواخلئ جوړولو طریقې دوه درې طریقې دي خو زه یې په بله طریقه ځکه کوم چې دا ټولز وکړي زما مقصد دی اوس دې ځای کې نه به داسې کلیک پکې رایټ ډبل کلیک مطلب دا دغه ته واخیستی شو کاپي او بیا به څه وکړئ ټي به ووایو مطلب دا بلکل ایکول شي او په دې کې ماله څه پکار دی انټرسیکټ منځ نو دا پاڼه مو ته راغله که نه صحیح شو اوس پاڼه راغله دا پاڼې نه پس به بیا څه وکړو په دې کې به مونږ ګریډین استعمالو دې ځای کې نه به راشو مونږ به څه وکړو میش ټول به نو میش ټول چې وو نو په دې کې بس بیا میش ټول نه دی میش ټول به ووهئ دې کې اوس مونږ ډېر زیات دغه جوړ کړی دلته کې دا ایک کوي او دا هم ایک کوي مطلب انټر وایي په مطلب دغه شو که نه بیا دې ځای کې نه لږ لږ ځان له سیوا کوي بس په دې سایډونو کې به مونږ له څه پکاري بلیک صحیح شو جي او په دې منځ کې مونږ له څه پکار دی بلکل تک شین پکار دی ښه شو دا شو اوس په دې کې چې تاسو څونه سیوا کې دا کالمز تاسو له پکې بل کلر پکاري په دې منځ کې که نه نو په دې منځ کې به کې زه دا کالم سیوا کوم او په دې منځ کې به کې زه داسې بل شانتې کلر اچوم د دې دغه دغه شانتې ګورئ ښایسته پاڼه جوړه صحیح شو دا به څه کړو داسې به لږ وړه کړو او دا شاته چې کوم کلر دی که نه دې کې به موږ څه وکړو دې کې به موږ ګریډین استعمال کړو د ګریډین استعمالېدو نه پس په دې کې موږ لاړ شو لاینر ته او ریډیل ته او ریډیل نه پس په موږ دا څه کړو لږ ببرې کړو او دا پوینټ نه دی دا به لږ ببرې ګوزو دې مطلب دا دی چې موږ سره به دا سپینوالی به دې کې لږ راښکاره شي لږ یې څونه چوتوئ او دا به کې مطلب ښکته بره کوئ ځان له داسې دقه شان چې بره بوځه بس زه یم دقه شان به بیسټي ښه او لږ یې راښکته کوم چې په دې سایډونو کې دا توروالی هم ته راښکاره شي که دا توروالی کلر چینج کوئ نو چینج کېږي هم دا راغی دې نه بس به مونږ څه وکړو په دې باندې به یې لږ به یې روټیټ آوټلاین مې دې نن کړو ښه لږ به یې روټیټ کړو د روټیټ نه بس به یې په دې باندې کېږدو او وړوکی به یې کړو ورکوټه کېدو نه بس به یې لږ وټې خوس کې نو داسې روټیټ کړو داسې به یې راغټ کړو که مونږ په دې کې یو کار وکړو که نه چې لږ به یې داسې غټ کړو که نه هم غټ دی خیال دی لږ به یې خوس کې داسې کېږدو ښه په دې باندې دغه شان صحیح دی اوس په لاړ شو په دې ځای کې به مونږ بیزر ټول راخلو په دې ځای کې به کلیک کوئ او په دې ځای کې به ورسره کلیک کوئ او په دې باندې به شیپ ټول راخلئ ټو کرف به ووهئ داسې به له ځان له مطلب دا خو یو قسم له دغې نو دا له کوټې ګډوډي که نه داسې خو په دې ګډوډوالي کې راځي که نه کلیک پې کوئ
او بیا بل شي دي چې ته پین آوټلاین وای آوټلاین ټول کې ویسه کې ډبل واله ډبل مطلب دې د بګوره ما خو ډېر ځګه ډبل کې پته ونی بس دونه او پدې کې بیا سو کې دا دسي کته دغه ونګي دي کټ ونګي دي سي ریکټانګل ټایپ ونګي نو کې به دي کې بولاټ شي آوټلاین پین ډایلاګ تا او پدې کې یو د کارنر د استعمالي کې د ریکټانګل لپاره او د زم سه استعمالي کې د لاین د باندې لیکل وته دا بو وه دا بس ګولای ته بس بدل شي دي چې اوس ګوره ها دا بس شي ګولای شو دا غینه بس په شیپ ټول لاخ لای دا کې لګوټه خاص کې سره دن نه کوي دا غینه بس پر شي دا به هم مطلب داسې لګوټه خاص کې برکې او داسې وکي دینه بس بدیل آوټلاین څنګه ورکو د براون نه بلیک نو بیک نه دای داسې کلر بول ورګي او کبه کې مثال به تور باندې دغه استعمالوي ګریډینټ دا ګریډینټ طریقه دا چې په دې باندې به کلیک کوي لاړ بشي ارینج تا د آوټلاین نو بس جوړ شي د آوټلاین نو زموږ سره ستور شي آبجیکټ ودا موږ سره یو لاین دی په لاین کې چرته هم تاسو ګریډینټ نشي استعمالو دا یاد ساتئ نو د استعمالولو د لپاره د لاین د لپاره ګریډینټ استعمالوي نو ارینج ته بځای کنورټ آوټلاین ټو آبجیکټ بدلوي دا زم سره آبجیکټ بدل شو اوس کدا سو بدی کې ګریډینټ استعمالوي نو ګریډینټ استعماليږي نو یو طرف ته سور کې بلیک ور کوي او بل طرف ته سره مطلب د خور کې ک بلیک نور کوي جو مطلب دا چې مطلب بلیک هم خله کنه ده ښه شین ولا ورکا شین چې ده کنه شین لاندې را کوس کا او دا به کې بره وځه لکه چې اثر خو بدی باندې ډیری کنه لکه سره دا کا صحیح شو او بیا د سکی رائټ په کلیک کوي او په دې کې به وای آرډر او په آرډر کې به سي بیهاند نو بیهاند دسنه د دینه یو ټول لالو کنه او بیا په دې کې زموږ سره سو شي د دې پانی دا دغه نه ده دا زموږ سره پانی چې دا به شیپ ټول اخلي د دې د سر چې دی کنه د سر په دې کې وسو لګوټه خوس کې کار کوو سلیکشن به وکړي شو شو ورک شو او ټول لاین ته بدل کړي ټوکر فکر دا وګیا صحیح دی دا کار کوي اصل کې زما چې لګوټي ریالټي کې خروزي کنه چې دا پانه دي چې لګا مطلب چې دې تین خدای دی کټ پکې شو شیپ ټول اخلا دا په ډبل کلیک کا پوینټ بکټ شي اوس دې ځای نه به له کوټه پس کې برابر هغه مال ته کې پوینټونه ډېر جوړ کړی دي مشکل پوزټیو ډېر زیات سیوا شي دي کنه به دماغ هم کار نه کوي څنګه سره مخکشه سې دا خو ډیر زیات نږدې کړی دی کنه دا غي د لاسه دي شیخ کاری نو دې ته سودونه وګورم نه بیا مطلب خپل لغه مطابق دا به سلیکټ کړئ دغه به راوځي رائټ په کلیک کړئ ټول به دې سي وړو کې کړئ لاړ به شي په دې کې به وسو کې ګروپ پیږي د ګروپینګ نه بس پسو کومګه دا موږ مسلوټي روټیټ بیا به تر رائټ په کلیک کو او روټیټ د روټیټ نه بس په کې ګوره چې څنګه لوک خروزي هغه طریقه باندې برابر ہے سو ډېر لري شو F4 ها کله پانه ډېر غټي جوړ کې کولای هم شي دي سه صحیح شو لګي راغټه بس او سره شي په دقیقه کې ځګیوانی صحیح شو اوس د دې خلک چې د بلیک ورک دي دغه خلک راوته دا اولانې کلاس د صد مستر صحیح شو چې دومره کارونه په موږ وکړو نو دا شروعات دي نو د الله خیر صحیح شو
delete copy د کاپی نه بس په دغه به روټیټ کو دي سي د روټیټ نه بس په دلته کې کېږدو او هوریزنټلی طرف ته ورټیکلی طرف ته کوم طرف ته به ورټه کېږي یار دې صحیح دی که نه او لږ به داسې به یې روټیټ کړو د روټیشن نه بس په موږ څه وکړو transparency tool به پې اپلای کړو څنګه داسې که نه داسې دی دې نه بس په دا راواخلئ پاور کلیپ پې ووړئ صحیح ده دننه به شي بیا به ایډیټ کانټینټ ته لاړ شئ او را به شئ په دغه ځای به واپس ولګوئ فینش لږ به ورته نږدې کړو لږ به یې ترې لرې کړو په دې ایرو کی باندې به یې لږ ښکته کړو نه لږ به یې داسې نو بیا به انشاءالله برابري صحیح شو دا دې پکې څه شو روټیشن شو دغه شو ریفلیکشن شو د دې نه بس آوټلاین څه کړو ختم کړو بس دا زموږ سره دغه شو او بیا به ایکسپورټ کړو چې یاره مثال په طور باندې تصویر کې جوړ شي دې ته به څه ولیکو مینګو ان کورل او 1500 پلان کې high powerful लगा देगा ना ओके ओसो गोरे ची यार मुंगा देजी जोड़ को संगे बराबर है टूल्स मक्स